د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ کړکېچ کوم لوري ته روان دی؟ پاکستانی او اسلامي امارت چارواکي څه وایي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ وروستۍ کړکېچنې اړیکې د سیمې لپاره د نوي تاوتریخوالي نښې څرګندوي. په دې وروستیو کې پاکستان پر اسلامي امارت تور پورې کړی چې د پاکستانیو طالبانو لپاره یې په افغانستان کې خوندي ځایونه برابر کړي. د دې تورونو په ځواب کې اسلامي امارت په کلکه دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دوی هیڅ یوې ډلې یا کس ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د بل هیواد پر وړاندې کار واخلي. د دې سیاسي او پوځي فشار تر شا په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند او پریکړې لا هم د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي دي. په دې کې لسګونه زره افغانانو ته اخطارونه ورکړل شول چې که یې اسناد بشپړ نه وي له پاکستان نه به وایستل شي. په دې نازکو اړیکو کې چې دواړه هیوادونه د خپلو کورنیو او بهرنیو ننګونو له امله په خطرناک وضعیت کې دي. پاکستان ته په ځانګړي ډول د خپلو امنیتي ستونزو د حل لپاره د یو تازه کړکېچ مخه نیول خورا مهم دي. په داسې مهال کې چې اسلامي امارت له نړیوالو فشارونو سره مخ دی چې د دې ډول تورونو د پایلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ وروستیو کړکېچونو ولسي افغانانو او پاکستانیانو کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. ډیری ټولیز افغانان پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان کړنې غندي. په ځانګړي ډول د افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند ته په اندېښنه کې دي. ځینې یې وایي چې پاکستان له خپلو کورنیو ستونزو څخه د پاملرنې اړولو لپاره پر اسلامي امارت تورونه پورې کوي. د افغان کډوالو ایستلو پریکړو ته افغان ولس غوسه دی او دا یې له افغانانو سره ظلم بللی دی. بل اړخ کې طالب فعالانو لکه جنرال مبین او نورو پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر وړاندې توند دریځ خپل کړی. دوی په خپلو استودو کې ویلي چې پاکستان له تیرو 15 لسیزو راهیسې په افغانستان کې لاسوهنه کړې او اوس غواړي د خپل امنیتي کړکېچ پړه پر اسلامي امارت واچوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.